چا اعلان کړی چې نظام کې به بدلون راځي دغه ښاغلی د زما زوی له جواب ورکړي ورله دې داسې یو نصاب او یو کتاب ورکړي لکه د خان زوی چې د کور نه پتلون کړی راځي یا ته ډاکټر جوړ شو یا چېرته ښاغلی راځي هغه چې ویني د شخصي سکولونو هغه واړه کم چې موټرو کې د کور نه استری کړي راځي نو زما بچی به ما نه خامخا غوښتنه کوي چې ما له داسې بسته واخله ما له داسې بوټان زه بې جوابه شمه څنګه ورته دروغ ووایم چې درله دا اخلم او دا به درله هم واخلم زه خو پنډي یم په پړي مزدوري ګټم په ډېره ګرانه باندې خپل کور له روزي ګټم نو په داسې حال کې به زما زوی نه افسر جوړ شي په داسې سکول کې به زما زوی نه ډاکټر جوړ شي زه هم د دې ځمکې یو برخه یم انسان یادېږم نو بیا دا فرق ولې دی زه دې ولې اور کې سوځم د دوزخي بچی به هم د دوزخي بچی وي بس د پنډي بچی همیش په د پنډي بچی وي نو بس سره تل غریب سړی د جوالي بچی وي خو داسې مې یاد شي چې پخوا زه چې لا ماشوم هم په هېڅ نه پوهېدم داسې مې یاد شي چې پخوا زه چې لا ماشوم هم په هېڅ نه پوهېدم نه مې د پوزې پاکول زده کړي نه مې پرتوک سم اغوستل زده کړي د پلار نه پاتې شوم ډېر وړوکی هره ورځ مور به مې وړو پنډوکې په ډېرو کلو کې جامې خرڅولې په چا سپینې په چا سرې خرڅولې چې مزدوري به وکه ښه به م خوړه چې نه به ونه بیا سړه به م خوړه هر ماښام ستړې ستړې ماته به وه ډانګې په لاس غوټه یې شاته به وه تېنه پنسې به لار کې سپو خوړلې شونډې به یې وچو سویلو خوړلې چې د خبر په پوهېدو شومه د سکول د تلو د راتلو شومه نو کتابونو له پیسې نه وې زما بسته نه وه جامې نه وې زما بسته نه وه جامې نه وې ما مور ته چغې او سوړې کړلې منډې به ما تر دروازې کړلې مور به په منډه رایسار کمه د سکول وړو ته به یې خوار کمه خو یوه ورځ د پلاستیک خلطه کې فرق زما او د خان زوی بسته کې یو 2 کاپۍ 3 کتابونه کېښوه یو سلیټی سوی چاکونه کېښوه بس یوه ورځ و چې زه پاس شومه زه ور داخل په بل کلاس شومه خو بیا کتابونو له پیسې نه وې هم قلمونو له پیسې نه وې نو مالت ته مور مې قرض او دار له لاړه د کلي هر خان له هر خوار له لاړه چا پیسې ورنه کې ستومانه راغه لکه ګلی چې د اسمانه راغه کوټې ته لاړه رازه کوټې ته لاړه سی په پټه راوړه پټ د پلو لاندې یې غوټه یوړه لږ ساعت پسې کتابونه لاس کې لږ ساعت پسې کتابونه لاس کې بسته یې راوړه قلمونه لاس کې ما ورته ویل مورې تا څه شی یوړه دا کتابونه دې د کومې راوړه ما ورته ویل مورې تا څه شی یوړه دا کتابونه دې د کومې راوړه ویلې ما سړه روټۍ خرڅه که ما ستا روزي په یو وټۍ خرڅه که اسمان ته یې وکته بیا وبڼېده شوه په ژړا خدای خبر څه ګڼېده خو دومره مې واورېده چې یه راځې که د قدرتونو د جهان خالقه هغه روټۍ دې هم سړه رانه که اسمان ته یې وکته بیا وبڼېده شوه په ژړا خدای خبر څه ګڼېده خو دومره مې واورېده چې یه راځې که د قدرتونو د جهان خالقه هغه روټۍ دې هم سړه رانه که خېټه دې هم چرې مړه رانه که نو د مور ګیلې مې لا غوږونو کې دي د مور خیرې مې لا غوږونو کې دي زما به سر هغه روټۍ یاده ده راته د مور هره سلګۍ یاده ده راته د مور هره سلګۍ یاده ده